د پښتونخوا تیرا دره نه یوازې جغرافیه او سیمه ده بلکې وروستیو کې د ویرې بېوسۍ سیمه او ناره ګڼل کیږي د دې درې خلکو چې پرون په خپلو غرونو کې د امن لټه کوله نن له خپلو کورونو مینو او سیمو بې برخې کیږي ځایي خلک وایي چې په جبري ډول اړ کیږي چې نورو سیمو ته کډه شي پاکستاني پوځ وایي چې د تیرا خلک یې نه دي مجبوره کړي چې له خپلو سیمو بې ځایه شي بلکې خلک په خپله خوښه نورو سیمو ته ځي له بل خوا د خیبر پښتونخوا حکومت ګواښ کړی که تیرا کې روان عملیات بند نشي او د خلکو په زور ویستلو لړۍ پای ته ونه رسیږي نو دوی به لویه جرګه راوغواړي خو پوښتنه دا ده چې اصلا تیرا کې څه روان دي سلامونه وخت مو په خیر زه روح الامین نیازی یم د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې تیرا کې هیڅ ډول عملیات نه دي پلان شوي خو خلک بیا وایي چې دوی په زوره ویستل کیږي د خلکو دغه ادعا ولې کیږي په دې اړه له بحث مخکې چمتو شوی راپور خپرو پښتونخوا د سختچمي په لومه کې نښتې وروستي ورښتونو ډېری سیمې په واوره پوښلي او ولس ته یې مرګ ژوبله ور اړولې خو اصلي ناورین په قبایلي سیمو کې دی له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پوځ هلته د ترهګرۍ ضد په نوم عملیات ترسره کوي ویل کېږي چې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د تیرا سلګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو له امله د پاکستان د پوځ په امر له خپلو سیمو بېځایه شوي دي څو ورځې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په اعلامیه کې دا ادعاوې بې اساسه بللې خو همدا وزارت په همدې اعلامیه کې زیاتوي چې پوځ په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي خو د ملکي وګړو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه کوي د پاکستان دفاع وزیر نن په خبري کنفرانس کې ویلي چې په تیرا کې پوځي عملیات نه ترسره کیږي او د خلکو کډوالي د صوبایي حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د هوکړې له امله وه په زړه پورې خو دا ده چې د همدې وزارت ویان فواد چودهري په یو بل خبري کنفرانس کې د یو خبريال په ځواب کې وویل عملیات روان دي هیڅ کله نه دي درېدلي همدا نن هم عملیات ترسره کیږي په دې خاطر چې امنیت اساسي موضوع ده او جوړجاړی ورسره نه کیږي خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بل څه وایي هم ایک طرف تمام صوبه کی عوام یو لوري ته موږ ټوله صوبه وایو چې پوځي عملیات د ستونزې د حل لاره نه ده بل لوري ته دوی خلک تخلیط اړ کړي او بیا داسې وخت کې چې واوره وریږي ما په کراتو وویل چې په دې واورو کې په هغه سیمو کې چې تاسې عملیات غواړئ وکړئ ځناور هم نه اوسیږي آپ ملټری اپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتے د پوځ لاسپوڅي مرکزي ادارې او د خلکو پر راغلي صوبایي حکومت ترمنځ دا ناندرۍ له پخوا روانې دي پښتونخوا لا هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر قیادت لاندې مخ ته ځي چې مشر یې له 2.5 کالو راهیسې په زندان کې پروت دی ډېری پښتانه اسلام آباد د مور او میرې په چلند تورنوي هغه که امن وي یا بشري ناورین ته رسېدنه له افغانستان سره د پولې د تړلو تاوان هم تر نورو پښتون میشتو سیمو ته ډېر راوښتی د پاکستان د پښتون ولس کړاو په وروستیو څو لسیزو کې ډېر شوی د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نوم قبایلي سیمو لویه قرباني ورکړې د خلکو بېځایه کېدنه او د سیاسي فعالانو بند او وژنه په خلاص لاس ترسره کیږي دې ستونزو ته په کتو ښایي د لر پښتنو د ځان ژغورنې د غورابي وخت را رسېدلی وي نننۍ خپرونه کې را سره میلمانه دي د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افریض صاحب خټک چې څو شیبو کې به را سره وصل شي د افغانستان انټرنیشنل پښتو خبریال رحمان بونیری او د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال سید نذیر مومند درنو میلمنو تاسو ته ښه راغلاست وایم مخکې له دې چې خپرونه پیل کړم لومړی ورځو زموږ همکار جواد شینواري ته چې له پېښوره را سره یو ځای شوی جواد شینواری ستړی مه شئ له تیرا څخه معلومات څه دي ولته ولې له هغې ځای څخه خلک په زوره له خپلو کورونو او له خپلو سیمو ویستل کیږي ډیره مننه بل دا ګوره تیرا کې خو تیرو دریو څلورو میاشتو نه مذاکرات روانو د څلورو کسانو کمیټي جوړه شوې وه د هغه کې تیرا مشرانو او د
هغه دوه دریو میاشتو نه د ډي سي خیبر چیف سیکریټري او آی جی اف سی نارت ورسره نورو اعلی چارواکو سره مذاکرات کړو. هغه تقریبا 10 مطالبې وې د تیرا ته چې دا مطالبې ومنئ چې مونږ اپریشن کوو، خو دا مطالبې مونږ ته منئ. خو اوس په افترا کې د فوزي عملیات کېږي، هغه تیاری روان دی او د نقل مکاني روانه ده. هلته سخته یخني ده، واوره ورېږي، خو 10 جنورۍ نه د تیرا نه د نقل مکاني سلسله شروع شوې وه او دوی 15 تاریخ ورکړه، جنورۍ په 15 پورې به نقل مکاني پوره کېده. خو بیا هلته واوره وشوه، واورې له وجې دوی ته ټایم 2 ورځې زیات شو. خو نن اوس ما ذرایعو سره خبرې وکړې، سرچینو سره، چې صوبې میټینګ شوی دی او هغه کې ذرایعو کنفرم کړې ده راته چې 5 تاریخ یعنې فروری 5 پورې به دغه نقل مکاني پوره کوي. خو دغه بیان اوسه پورې یا نوټیفیکیشن صوبایي حکومت یا چا نه دی ظاهر کړه. خو ما سرچینو سره خبرې وشوې. بل دا چې تیرا کې تقریبا 1.5 لک آبادي ده او دغه فوزي عملیات کېږي، نو دا 1.5 لک آبادي د تیرا څخه راویستل کېږي او را روان دي. نو تیرا کې واوره روانه ده. تیرو 3-4 ورځو راهیسې تقریبا 400 کسان په لارو کې بند پاتې شوي وو له واورې له وجې. خو له بدمرغه اوسه پورې کوم داسې کوم واقعه مخې ته نه ده راغلې، خو هغه عملیات د پوځیانو ورسره پولیسو او ضلع انتظامیه او د ریسکیو محکمو هغه عملیات وکړه او تقریبا 400 کسان یې د واورې څخه راویسته او 400 ګاډي هغه محفوظ مقاماتو ته ورسولو. اوس هم نقل مکاني روانه ده. دوی ته 5 ځایو کې د ثبت کېدو پوینټونه جوړ شوي دي. دغه کوم تیرا خلک دي دا د ثبت کېدو سنټرو ته راځي، دلته دوی اندراج کېږي. هغه نه بعد بیا دوی ته 2.5 لکه روپۍ کلدارې یعنې ورکول کېږي هرې کورنۍ ته، او دوی ته بیا هره میاشت 50,000 روپۍ ورکول کېږي چې دوی په مختلفو سیمو کې په میشت شي. دوی دغه باوند نه دي چې دوی به صرف د کوم کیمپ ورته جوړ شوی هلته راشي. دوی کیمپ ته هم راتلی شي، کیمپ نه علاوه جمرود، پېښور، نورو سیمو ته هم تللی شي، ولته میشت کېدی شي. دوی ته به هره میاشت 50,000 روپۍ ورکول کېږي. دا پیله اپریشن نه دی په تیرا باندې. 2019 نه تر 2014 پورې هم دغه اپریشنې شوي دي. دې سره سره بیا په 2014 کې نفس دغه خلک واپس لاړل تیرا ته. دغه خلک راغلي وو، دې نه مخکې اپریشن له وجې پېښور او نورو علاقو کې میشت وو. هلته دغه خلاف تیرا کې بله تاسو وایئ چې عملیات روان دي، خلکو ته پیسې ورکول کېږي چې هغه کسان له خپلو سیمې بې ځای شوي. خو د پاکستان دفاع وزیر بیا ویلي چې هیڅ ډول عملیات په تیرا کې نه دي روان. پاکستان پوځ په دې اړه څه وایي؟ د پاکستان مرکزي حکومت ولې په دې هکله خلکو ته داسې وایي چې هر څه په تیرا کې سم دي او عملیات نه دي روان؟ ګوره تر اوسه پورې خو پاکستاني فوجیانو کوم بیان مخې ته نه راغلی. پاکستاني وزیر دفاع وایي چې دغه عملیات نه کیږي، خو بل طرف ته خیبر پختونخوا حکومت وایي چې عملیات کیږي. دا یو دواړه سره متفقه نه دي. یو قسم بیان ورکوي، بل قسم. خو دا کله متفقه شي. بل طرف ته صوبایي حکومت دوی ته 4 اربه روپۍ منظوري کړي چې دغه تیرا خلکو ته به ورکول کیږي. بل دا غټ پوینټ دا دی چې چیف سیکریټري دا ویلي و چې زموږ سره د صوبې کابینې خیبر پختونخوا علاوه خلکو سره زموږ خبرې وشوې او دا ومنلې چې کومې مطالبې تیرا خلکو زموږ ته ایښې وې ومنلې او زموږ عملیات کوو. خو دا خلک اوس را روان دي. نو دې نه مخکې انټیلیجنټ بیس اپریشن روانې وي، روزانه بنیاد باندې دغه تیرا کې اپریشن کېږي او ترهګرو خلاف کاروایانې کېږي. خو اوس دغه نه دفاع وزیر دا وایي چې عملیات نشته، هغه وایي. او بل طرف ته صوبایي کوم صوبې وزیر اعلی دی سهیل افریدی وایي چې عملیات کېږي. دوی دا ډډه کم ورکړي چې 2-3 ورځې کې عملیات ونه درېده نو موږ به نو جرګه راغواړو. سهیل افریدي دا هم وایي چې موږ 15 کمیټې جوړه کړې وه په کومه صوبایي اسمبلي ده، په هغه کې زموږ د ټولو پارټیو یو جرګه وکړه کې 15 مطالبې کېښودې. هغه کې دا هم وه چې د عملیاتو دغه حل نه دی، د بل حل راویستلی شي. بل دا یې وویل چې ډېره زیاته مننه. د افغانستان انټرنیشنل پښتو خبریال جواد شینواری. درنو مېلمنو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. خټک صاحب په پیل کې بری شو تاسې ته اصلا تیرا کې څه روان دي؟ خټک صاحب د پاکستان پوځ وایي چې هیڅ ډول عملیات په تیرا کې نشته. البته د پاکستان دفاع وزیر دغه څرګندونې کړي، خو ځایي خلک بیا بل څه وایي. ځایي خلک بیا وایي چې عملیات لا هم روان دي او هلته خلک بې ځایه کېږي.
ډیره مننه تاسو درنو ملمنو ته او د تاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. وعلیکم السلام. بیا دا کومه چې پښتانه په بد حالت کې گیر دي. یو مرکزی حکومت دی چې هغه کاملا یعنی یو قسم ته پنجاب غلبې لاندې دی. کاغه نون مسلم لیگ دی، کاغه فوج دی، هغه ټول تقریبا د پنجاب نه دی. صوبایي حکومت دی، هغه بیا عمران خان را خلاصول چې دی او اوله دنده اوله وظیفه بولی خلکو پسې نه دی او هغه باندې نه دی. نو تاسو ګورئ چې د پاکستان وزیران ناستو او دومره یعنی شرمون کې مطبوعاتي کانفرنس وکړو. وی چې 1382 کا 88 کې انګريزانو یو کتاب چاپ کړی و، هغه کې لیکلی و چې دا خلک په یخنۍ کې زی سمو علاقو ته او بیا ګرمۍ کې غرونو ته زیدا، یعنی یو سلو شپږ څلوېښت کې پیرنګیانو ویلي وو او د پاکستان باندې 88 کال حکومت کو دوی تر خپل معلومات نشته. یعنی دا ته وایي چې د خیبر کوی کاف کې دی چې دوی ورتلې نشي او په خپل نکریزي دي چې دوی په کار د چې لاړ وي دی غلط ناست وي. خلکو نه پښتنه کړو څه چل دی دوی دلته یو هغه وشغوله. نو دا خو د پښتنو په ځخونو مالګي جوړولو خبره ده، بالکل پردو غوندې. دا حقیقت دا دی چې بيخي پردو غوندې هغه د سلوک دی، داسې سره دښمنانو سم داسې نه کوي. خدا ښکاري چې دوی هغه دا دی چې پښتانه د خپل هوډ وګرځي او دا یو مفتوحه خلکو غوندې ژوند ته تیار کی. نو بل دې کې څه نشته. تاسو ګورئ دا خو دې عام خبره ده. یعنی وزیر دفاع دلته ناست وایي چې 1380 کې انګريزانو لیکلی وو. نو زنن یو نیم سل کال پس دغه فارموله چې په خیبر باندې تطبیقوم، نو دینه د ښکاری چې د څومره جدي دي نه دی په هیڅ وجه. نو حقیقت دا دی چې دا هغه لوبه ده، سر لوبه ده او پښتنو ته تجارت بند کړي دي، اقتصاد هم تباہ کړو او اوس دا ترګریم راوسته ده او دا خلک په دې مشکل کې گیر کړي دي او بیا پر ټوکې کوي. دا ټوکو خبره ده. تاسو چې زرګونه خلک راوتلي دي په وارو کې پراته دي، بچی لاره کې مړ شو دي وګینه او دوی وایي چې دا په خپل مرزي بن راوتلي دي. بله ډیره مننه خټک صاحب. حتما تاسو بیرته راګرځم. بونیری صاحب دفاع وزیر بیا یو څه وایي، خو وایان دی بیا بل څه وایي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې عملیات نشته، خو ویا دی بیا چودري ویلي چې عملیات روان دي. دا نن هم هلته عملیات شوي دي او عملیات هم د دې لپاره ترسره کیږي چې هلته امنیت راشي. نو د چا وسړی ومني، د ویان دی که نه د پاکستان د دفاع وزیر؟ سلامونه تاسو ته ټولو ګډونوالو ته لیدونکو ته. زه فکر کوم دواړه صحیح وایي. دا یو چې کوم عملیات دي خو پوزي ملټري اکشن دی یا پوزي عملیات دي چې هغه یو ټریډیشنل روایتي طریقې سره کیږي. یو بل عملیات دی چې کوم ورته انټيليجنس بیسډ اپریشنز وایي، آی بي اوز یا د استخباراتو په اساس باندې هدفي عملیات. نو دا خو نږدې 200 عملیات ایوریج ني او 7 په پاکستان کې په تیر کال کې شوي دي. 15,000 عملیات دی کړی دي او دا په ټوله 28,000 کیلومتره مربع کیلومتر علاقه په خوانه فاټا چې ورته ویل په دې کې وخت کېږي. د کې یو غټ د پاکستان پولیس ته چې ځانګړي قانون کې یا استخباراتي ادارو ته پوزي ادارو ته یو حق ورکړی شوی دی، هغه په پښتونخوا کې ډیر ځانګړی دی او په هغه باندې ډیر سخت دی. نو کوم رواني دي خټک سب دلته ناس دی د قانون خلاف دی د پاکستان پستره محکمه کې یو قضیه هم کړی دا او هغه قانون لاندې د پاکستان پوز دا قسمه عملیات چې خلک پکې وژني، د دین علاوه نیول د خلکو بیا په عقوبت خانو کې ساتل بغیر د اپیل وکیل دلیل د حق دا. نو دا دوړ د سم وایي فکر کوم، یعنی هغه عملیات چې د بضرب عزب په نوم باندې د بیلګې په توګه زویما، یعنی یو روایتي عملیات واغه نه بلکې انټيليجنس بیسډ اپریشن هغه روان دي. دا پورستیو کې د پتیرا کې کړي وو، بلکې پتیرا کې خو دوی نه واځي دا چې د غشن عملیات کړي بلکې د هواني بدون کړي چې په کې بل خغله بونی راي اوس هغه استخباراتي عملیات چې هغه نو بیا د سلګونو کسانو به ځای کېدل، د کورنۍ به ځای کېدل، بیا څه معنا لري هغه کله چې استخباراتي عملیات وي او مثلا عملاً چې پاکستان دفاع وزیر وایي چې عملیات نه دي روان، نو دا خلک چې به ځای کېږي په دغه واوره کې، په دغه باران کې، په دغه ژمي کې څه معنا لري؟ دا دواړه ډېرې مهمه پوښتنې دي او د باندې چې کم پتیرو وته کالو کې بیا پوښتنه کیږي، یعنی د تمام د ته لوب ویل کیږي، ډالر اقتصاد جګړه ورته ویل کیږي او مشکوک عملیات ورته ویل کیږي. دا غي علت هم دا دی چې کلیریټي یا رونواله په دې خبرو کې نه وي.
د پاکستان پوز یو قسم کار کوي، دفاع وزیر بل سوای، ځایي حکومتونه چې دي مثال په توګه سهیل افریدي بل سوای. پرستیو کې یو غټ مثال به بیا تکرار کوم در کما چې د پښتونخوا هغه اعلی وزیر چې علي امین ګنڈاپور نومې ده، هغه وسلوا کلر کړی شوی دی، هغه ته په ظاهر داسې کوم بانا نه لیدل کېده. خو هغه یو خبره کړې و، هغه دا و چې د دوی پولیس چې کوم د صوبې په ولقه کې دی او داغه په وینا باندې کار کوي، دغه خلک چې دی هغه تر هغه ونیسي تانو پولیس سټیشن ته راولي او په پولیس سټیشن کې داغه نختنی پښتني کې د شپې پسې نامعلومه افراد کم ته چې د نامعلومه افراد وایي نه د استخباراتو خلک راشي او داغه اخلاص کی او هغه بیا آزاد ګرځي او خلک وجدي. نو دا د ګډ او بیډ یعنی د خو بد توپیر قسم عاصم منیر دا داوا کړی د چې اوس پاکستان په پوزیټ تګلار کې ختم شوه دی. خو کله ځای خلکو مشکلات ته ګوري، صوبایي حکومت ته ګوري، نه غوسم دا فکر کوي چې دا موجود دی. د دې یو بل مثال پروستیو کې د باجوړ د عملیاتو دی. په باجوړ کې دی یو خاطر جرګه کې نه ولې وا ځای مشران مولیان خلک پکې ناسو د وسلوالو سره ځای جرګه کوله، بل خاطر د پاسه نه هلیکاپټر حمله کولې. نو دا ګنګستیا ساتل د پاکستان په وسنۍ 13 کالو کې د اولس په مورد کې د کوم غیر معمولی خبره وسنه را پاتې شوی. دواړه خبرې یو وی عملیات کیږي، بل وی نه کیږي، بل وی خلک کډوال شو، بل وی خلک نه کډوال کیږي. دا په ممکنه توګه یو شعوري کوشش وی د اولس د دې عملیاتو کې د نه خبره ساتلو په خاطر. بله ډیره مننه جنرال صاحب، تاسو هم خیر اغلاس وایم. تاسو معلومات څه دي؟ تاسو خپل یو پښتون یاست، له پښتنو سیمو څخه خبر یاست، همیشه د پښتنو د سیمو په اړه تاسو تحلیل کوئ، خپل نظریات وړاندې کوئ. له تیرا څخه تاسو معلومات څه دي؟ ډیره شکریا تاسو ملمنو ته اوریدونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام. او نیکی هله دا درې مانه تاسو سره پښتانه ناستي او ماشاءالله خو واقف دي او خو تعلیم یافته دي او د علاقې نه هم خبر دي او د دې د موسمونو نه هم خبر دي. مونږه واړه لوی شو دا علاقې نو زه په خپل د مومندیم او خیبر زمونږ نه لري نه دي او بل د تیرا باره کې چې کوم د خلکو معلومات دي او داغه چې کوم مزاج دي هغه دا دي چې دغه علاقې خلک په خنو کې راکوزيږي، هغه ته دوه پوریز وای او دوه پوریز چې کوم دي لاندې موسیقي او پاس موسیقي خو پاس التا د کمیونیکیشن ذرایع چې کوم دي ګرانی دي، التا د خوراک رسیدل، بل طرف ته د دارو درملو رسیدل یا بل طرف ته ریسکیو کول مشکل کار وي. او دغه وجه دا د تیرا خلک چې کلا واوري پریوزي نو دا وی لاندې علاقو ته راکوزيږي او دغه دوه پوریز خلک دغه استعمالوي. دې ځل چې کومرالو نو دا باقاعده په دې نه تقریبا د اکتوبر نه دا جرګې شروع وي. ډیپټي کمشنر د خیبر سره د دوی سلوریش رکنی جرګې ملاقاتونه کړي وو. دا غي نه پس په دسمبر کې او به صوبایي حکومت یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی، هغه تقریبا په 28 دسمبر باندې چې دا غي نمبر هم لته ما چې یو 8 او یو 8 دا غي نمبر دی او باغی کې د دوی د راتګ د پاره ټول سہولیات چې کوم دي، ریسکیو چې کومه دا انډیمه چې کومه دا هغه ټول فعال کول دي. او نو مطلب دا چې د دوی د راتګ وو او ځینې د موسم د وجنو او ځینې دغه کتا او دویمه چې کومه مسله ده هغه دا چې وسه پولیس څنګه وزیر دفاع صاحب ویلي چې چرته 500 زیات ترګر دلته موجود دي او موږ د خلکو نه هم اوریدلې دي. ما په خپل وګونو باندې او پسترګو باندې ولیدلې چې هغه وایي چې موږ وران شریف په سر باندې د خلکو تلاړو چې تاسو د واجنه موږ ته نقصان رسي، زموږ کورونه ورانيږي یا تاسو جګړه کیږي، موږ منځ کې په جبل جوبر کیږو، تاسو د دې نه وځي. واغوي انکار وکړو موږ ته لري چې تاسو ځای او کنا نه ځای نو بیا به موږ تاسو کورونه کې دغه شانتي وسیګو او وسم زموږ کورونه چې خالی شوي دي هغه کې دغه خلک بے پناه خلی او هغه پکې موجود وي. دغه ترګر چې کوم دي هغه درې ډلې دي، یو پکې د فتنه الخوارج دا چې ټي پی او تبېل کېږي، بل د ګلبادر ګروپ ته او بل د منګلباغ چې لشکر اسلامي او تبېل شي د دغه خلک دغه ځکه موجود دي. نو دا نه چې تیرا بالکل د ترګرو نه خلاص ده او دا خلک چې روان دي
نو دی مومن صاحب څه مجبوری ده او بله څه پکې د موسمي حالات دي. بله بله جی جی مومن صاحب معمولا تاسو هم نظامي پاتې شوي یاست هغه څه چې موږ د خپلو سترګو لیدلی حال زه تاسو ته وایم مثلا معمولا کله چې په افغانستان کې به ژمی کېده د هغه وخت کې چې طالبان د تیر جمهوریت سره په جنګ کې د طالبانو جنګ به ډیر کم شو ځکه ژمی به واورې به وي طالبانو به نشو کولی چې په غرونو کې پاتې شي یا په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي نو عملیات به نه وو حملې به نه وي خو کله چې به هوا ګرمه شوه د طالبانو حملې به هم زیاتې شوې او جنګونه به هم سره زیات شول خو تاسو وایئ چې دا خلک په خپله باندې کډه شوي دي په داسې حال کې چې په هغه ویډیوګانو کې موږ تاسو ګورو چې په ډېر بد وضعیت کې دغه خلک قرار لري په ډېر بد وضعیت کې ماشومان او مېرمنې له دوی سره نو په ژمي کې وسلوال څه کوي هلته که د وسلوالو هدف دا وي چې که د حکومت هدف دا وي چې وسلوال له دغه سیمې څخه لرې کړي نو وسلوال خو په خپل ځای پاتې خلک له دغه سیمې څخه بې ځایه شوي ګوره تاسو ډیر ښه دغه پوینټ ما وایو چې ګوره په افغانستان کې به چې کوم عملیات کېده نو هغې ته به یې سمر اوفنسیو ویله مطلب دا چې په دغه وخت کې به تګ راتګ او بې بلارې ازادې شوې دې ځل تاسو دنیا کې وینئ چې موسم د یخنۍ ډیر زیات دی او مختلف ځایونو کې په خیبر پختونخوا کې په مختلف ځایونو کې نه هغه علاقو کې چې 10 کاله کې 15 کاله کې واوره نه ده شوې هغه شروع شوه او د دوی چې کومې لارې وي هغه لاندې وي لیکن لاندو لارو کې واورې وشي او د دغې وجې نه چې د لاندې د راتګ کوم عمل و په هغې کې دغه شانتي مشکلات پیدا شو او د هغې د وجې نه ستاسو وړاندې هم دا واورېدل په خپل پروګرام کې چې د هغې د وجې نه بې فوج او بې سکیورټي ادارو او بې چې کوم سیول ادارې دي هغوی باقاعده د هغوی دپاره د لارې کولا وهلو او د ریسکیو کولو باقاعده کوششونه وکړو ډېر زیات خلک تقریبا چې په زرګونو د هغې په ذریعه باندې لاندې راغله او ټیک ده چې په هغې کې څه ماشومان هم دغه شوي په دې چې موسم ډېر زیات سخت دی په عرضي کې دغه یو وجه دویمه خبره دا ده چې د انټیلیجنس بیس اپریشنز خو کېږي اینه موږ وتوي چې د استخباراتي په لار باندې یا د هغې په ښودنه باندې هغه په هر ځای کې کېږي نو که هغه اوس په دغه کې وي په وزیرستان کې وي یا هغه په تیرا کې وي یا هغه په باجوړي کې دي درې وړو ځایونو کې واورې پرتې دي لیکن داسې اپریشن دپاره دغه موسم چې کوم دی دومره مشکل نه دی البته لوی اپریشنونه چې کوم دي چې دا ډېر لوی لاجستیک غواړي ډېر لوی فوج غواړي به لوی لوی توپخانه بوزي به دا غینه علاوه چې کوم هدفونه یې هغه په نقه کوي به په کې تګ راتګ کېږي به په کې د لارو کولاوالي نو واقع ده چې په دغه کې لوی اپریشنونه څوک نه کوي دا د اپریشنونو موسم نه دی نو په صوبایي حکومت دا وایي چې دلته اپریشن یو خبره کوم کو صوبایي حکومت وایي چې دلته اپریشن د پرای د ځای خالی کړي نو دا د فوجي سوچ یا د دنیا چې کوم د فوجي حکمت عملی دا د غي خلاف ته چې په دې موسم کې با صدا سلوي اپریشن په دغه ځکه کې او ډیره منم دا مهمه پښتنه دا زه غواړم دا وروسته بیا مطرح کوم چې په ژمي کې عملیات څومره ګټور دي ګټور ثابتېږي که نه ثابتېږي په داسې حال کې چې پښتونخوا اکثره سیمې چې دي هغه هوا پکې ګرمه وي او اوړي کې شاید عملیات ښه پایله ورکړي په هر حال ډېره مننه حتما تاسو بیرته راګرځم خټک صاحب د مرکزي حکومت او د پښتونخوا د حکومتونو ترمنځ تاسو تضاد ته په کوم نظر باندې ګورئ مثلا مرکزي حکومت ښکاره باندې دوی وایي چې عملیات نشته دوی وایي هیڅ ډول عملیات پلان کې نه لري خو د دفاع وزارت ویان بیا بل څه وایي مرکزي حکومت خو هغه خبرې کوي دلته پښتونخوا کې بیا چې کله راځي خبره ورته پښتونخوا حکومت بیا بل څه وایي د پښتونخوا حکومت وایي چې اعتراض یې کړی او له پاکستاني حکومت څخه یې غوښتنه کړې له مرکزي حکومت څخه چې هلته عملیات پای ته ورسوي دغه تضاد ته تاسو په کوم نظر ګورئ هر ځای چې دواړه په غلطه دي تضاد هغه خپلو کې دي او یعنی زور واسي د پښتونخوا د ولسنه خلکونه عام خلکونه مونږه د خټک چې مونږه ټيري کې نواب وو ټيري نواب ورته نو هغه خلکو ته اسونه ورکول او چې تاسو اوساته او بیا به چې پکارون بیا به چې اوس راولای نو خلک په تنګیدل دي ډیر ځکه دا بیګار غوندیو نو ویزلې چې چا یو خټک نه پښتنو کړه اس سره چې چابک وي دا اس چې ورسره وਹੀ دته مونږه مقامي خټکو په لهجه کې متروکه وایو متروکه چابک نو هغه ته چا ورته پوښتنه وکړه چې خټکه وی چې اس خده ک متروکه نو دورته چې لعنت په دواړه توکه نو حقیقت دا دی چې پښتانه دغه وایي
چې که صوبایي حکومت دی هغه ډېر بې خونده دی او مرکزي حکومت د هغې نه هم زیات بې خونده دی. دواړې خپلې اجنډاګان لري. مرکزي حکومت تاسې ښکاري چې هغوی د ټوریزم د ټوله مسله دې ته راغلې ده چې یعنی پښتونخوا کې که د معدنیاتو خبره راشي نو د معدنیات ټول په دغې سیمو کې دي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتې دي. زموږ په اصطلاح قبایلي سیمې چې ورته پخوا به وي، اوس خو په صوبې برخه ده. نو دې کې یو قسم ته اردو کې دلته کې خلک وایي چې جهاں وسایل ہیں وہاں مسائل ہیں، چې کوم ځای کې طبیعي منابع دي هغلته دا شخړې راغلي دي. دا شخړې تصادفي دا راوستل شوي دي دلته، دا داسې نه دي چې داسې هغه راغلی دی. نو دې سیمو نه د پښتنو راایستل، دې سیمو کې په منابعو باندې قبضه کول، اشغالول، خو پښتون هم دا دا یو ټول ډېر لوی لوبه. بله پښتون هم دا ده چې کوله پاکستان حکومت بریالی کیږي چې دغه سیمه پاکه کړي، د دوی په وینا وسلوال یا د دوی په وینا ترهګر له دغه سیمې وباسي او په دغه سیمه کې امنیت راولي، تر څو د ځان لپاره د معادنو لپاره یا د نورو خپلو ګټو لپاره لار برابره کړي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان تاریخ ته په کتلو چې څومره عملیات یې کړي، آیا پاکستاني حکومت یا د پاکستان پوځ به وتوانېږي چې په همدغه سیمه کې په همدغه تیرا کې امنیت راولي تر څو د دوی د خپلو ګټو لپاره زمینه برابره شي؟ نیازي صاحب داسې دی که نه چې د عملیات چې کېږي نو کولی دي رښتیا کولی او د جدي وي او دوی سره واقعي داسې خبره وی چې خلکو ته قناعت ورکولی شوې، نو دوی به خلک راټول کړي وي. دا د پښتونخوا کې د دغې پی ټي آی حکومت جرګې راوغوښتې او دې کې دا ټول ګوندونه د پښتونخوا په شمول د نون مسلم لیگ او د پیپلز پارټۍ، پی ټي آی، خلکو راغوښتي خټک صاحب که نه، خلکو ویلو چې عملیات مه کوئ، د عملیاتو خلاف خلک د خلکو غږ چا واورېده؟ زه عرض کوم که نه جي، زه هم یو دوه غونډو کې شریک شوم. عرض دا دی چې خلکو ورته وایي چې د عملیات تاسو لکه چې اوسه پورې کړي دغسې کوئ، تاسو دوی سره خو ترهګري زیاتېږي، تاسو داسې عملیات کوئ. نو دوی خلکو ته جواب نه لري. پښتونخوا خلک په دې اعتبار نه لري هېڅوک. یعنې دغه پارټۍ چې په مرکز کې قدرت کې دي دی هم هغلته کې وایي چې عملیات مه کوئ. د پښتونخوا کې هېڅوک د دې عملیاتو سره ملګري نه دي. نو دا عملیات څنګه کامیابېدی شي؟ خو دا ما تاسو چې دې لپاره نه کوي چې رښتیا ترهګري لرې کوي. دی هدف دا دی چې دغه سیمې ونیسي او دې سیمو کې دا چې کوم دی امریکې سره خبرې کړې دي چې هغه به خرڅوي، د معدنیات په خرڅوي، نو دا معدنیات به دې په نیغه قبضه کوي، به دا به وړي. او دا د وزیرستان خلکو هېچ چا سره خبره نه ده کړې. اف ډبلیو او د وزیرستان نه چین ته د طبیعي منابع اوس هم صادروي بغیر د دې نه چې بل حکومتي اداره پکې شریک شو. دا یو لویه لوبه ده. بله دا چې بیا په افغانستان کې چې لوبه ده، بیا مرکزي اسیا کې لوبه ده، دا جګړې ټولې هغې دپاره هم دا جنګونه دوی تودوي او دا ډرونونه راځي. تاسو یو بله پوښتنه لنډه غوندې پوښتنه کومه، دا کواد کاپټر ورته وایي، دا بي پیلوټه طیارې چې الوتکې چې ورته ویل کېږي، دا راځي، دا په وزیرستان کې خلکو باندې ډزې کوي، خلک وجني. نو موږ دا پوښتنه کوو چې دا د چا ډرونونه دي، چا بې پیلوټه الوتکې دي؟ ځکه چې دې ترهګرو سره خدای، ځکه دا خو فابریکو کې جوړېږي، دا خو کلم نه چې جیب کې سړی وګرځوي که نه، دا خو مطلب لوی شی د فابریکو کې تولیدېږي، بیا ټریننګ غواړي، بیا دا ډېر ساینسي او ډېر پرمختللي کیسې دي. بیا یو ځای نه بل ځای ته انتقال، که فرض کړه قبایلي سیمو ته دا راوړي، په کمه یې راوړي، نو دا استخبارات دې نه دي خبر، او اوسه پورې دوی غږ نه کوي چې دا د چا دي. دا ځکه چې دوی خپل هم د بې پیلوټه الوتکې استعمالول غواړي، او بیا کېدای شي چې لویو طاقتونو دغه الوتکې هم راشي دلته لویه لوبه ده، د ټولې سیمې بې ثباته کولو پروګرام دی، او دا پروګرام به افغانستان ته راوړو، افغانستان به تاجکستان ته ځي. نو هغه دویمه اړخ یو معدنیات دي، دویمه اړخ دغه دی. نو دا دي، نو دې لپاره دوی دا کیسې جوړې کړي دي چې دا ښه طالبان دي، بد طالبان دي، او ښه طالبان اوس هم استعمالوي د بدو طالبانو مقابله کې. خو دې لپاره چې طالب نوم وانخلي، نو دې ته نوم بدل کړی دی، وایي چې دا خوارج دي. نو دا خوارج چې 40 کاله دلته و، دا خوارج نه و. د خوارجو چې چا تربیت ورکولو دا څوک و؟ نو دا ټوله لوبه ده صاحب، دا لوبه ده کې هېڅ حقیقت نشته چې دوی رښتیا دلته کې هغه کوي، امن راولي، څه خبرې کوي. بله ډېره مننه. حتما تاسو ته ګرځم. ښاغلی بونیری، که رښتیا هم عملیات روان نو پاکستان پوځ یې ولې پټوي؟ د پاکستان دفاع وزیر ولې پټوي؟ د پاکستان نور چارواکي ولې دا نه مني چې هلته په تیرا کې د دوی عملیات روان دي؟
و د پټولو خبره دا مهمه پوښتنه ده او د شانته د اولس سره چلول کول دا هم مهمه خبره ده او د عملیاتو په شا باندې خټک سوي ډیر بنیادی خبره ته اشاره وکړه چې کچري ترهګری په شلو کالو کې د ختمه نکړې شو نو آیا دا پښتنه چې ځای ولس کوي دا ضمانت دی ورکوي چې ښه راځي یو بل کډوالي کوو پښتنو خپل میندې خويندې بچیان مشران لکور او باسو په کیمپونو کې خیمو کې پاتې کیږو خدا ضمانت په دی راکوي چې ترهګری به ختم شي جنوبي وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې باجوړدو کې ممن کې پسواد کې په ټول پښتونخوا کې د لټ پلټ کړه عملیات وکړل خلک ونیول او خلک کډوال شو خو ترهګری ختم نشو اوس په اخر کې پلمه چې دا غدا جوړ کړه چې ترهګر در اصل افغانستان ته وروختي دي نو د شک او د نیوکه خبره چې دا ډیره وس قوي شوه دا ډیره رسا شوه دا او د هغه سوچا کرا او رونو جواب چې دی تر اوسه پورې پاکستان نه ورکوي مثال په توګه د پاکستان د پوز وسنۍ مشر فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب چې وس د دفاعي ګډو ځواکونو مشر دی چې کله واشنگټن ته راغی په سپتمبر 15 باندې او د هغه وروسته لاړنو د هغه په دغه سیمه کې د ډیورند کلیکي پوري راپورې ترهګری خلاف پتګلار کې یو کار بدلون پیدا شو ځنی خلکو دا پوښتنه وکړه چې ټرمپ عاصم منیر د خپل فیلډ مارشل د خپل فیورټ فیلډ مارشل ویل شروع کړل د دې جواب تر اوسه پورې نه پاکستان پوز ورکړی دی نه واشنگټن کې وایټ هاوس ورکړی دی چې فیلډ مارشل د ډانلډ ټرمپ فیورټ څنګه جوړ شو ولې په دغه سیمه کې د عملیات وسم مشکوک ته ګټه او لاسراړنه نشته دي یعنی کډوالي موجود ده د خلکو بیکوري موجود ده د خلکو کورونه تعالی درغشي دي دا موجود دي لوګتند موجود ده بیروزګاری موجود ده امن نشته ده پرمختګ نشته ده خوشاله نشته ده او تر هغه وسم پاکستان د خلاف جګړه کول غواړي نو د جګړې د چا خلاف ته هدف څه دی مخه څه ده ګټه چاته د تاوان چې د ټول هغه پښتنې دي نیازه سي چې په دغه سیمه کې ولس پتیرو اتو کالو کې بیا کوي او ډیر حد پورې وسته د پاکستان د پاو سرګندونه به تاسو اوریدلې خغله بنیره چې دوی وي لهار سو دوی تخپل امنیت مهم ده لهار سو دوی ته دا مهمه ده چې دوی امنیت راولي مثلا ل افغانستان سره سوداګری کې ختم شو ل درې میاشتې زیاته موده کېږي چې ل پاکستان او ل افغانستان سره د پاکستان سوداګری ټوله بند ده پاکستان ټوله لارې تړلې دي بیا هم دوی په دې باندې تاکید کوي چې دوی ته امنیت لومړیتوب لري د دوی لپاره دا مهم ده چې پاکستان کې امنیت وي نو د دوی دا خدای چې موږ غواړو امنیت راولو د عملیات هم د دې لپاره دي چې وسلوال وځپل شي او سیمه کې امنیت راشي دا منطقي دفاع د پاکستان حق لري چې دا سی وي پاکستان نه دنیا هر هیواد حق لري چې د خپل ولس دفاع وکړي د خپل هیواد د سرحداتو دفاع وکړي کورنۍ بار د پاکستان حق دی خو پاکستان په دې حق کې یو پښتانه دی نه کوي هغه دا کوي چې تاسو د ترهګری خلاف جګړه په یو خاصه منطقه کې ولې ژوند دی دا په تیرو شلو کلو کې دا جګړه یو انچ هم د پښتونخوا نه بلې خواته نه ورغځيږي بلوچستان کې ځای په ځای دی په پښتونخوا کې دا بیا چې دی پښتنو کو نو دا خو پښتنو مدرسې دي د غلطه نو دا مدرسې خو د افغانستان کې د جهاد په وخت تاسو د ځولق تګلار و چې جوړولې بو د غلطه تاسو ته معلومه و چې په دې کې څوک سبقونه وي لکه مزه راغلي دي ل چیچن نه څوک راغلي دي ل ازبک څوک راغلي دي ل سعودي عرب نه څوک راغلي دي یمن نه څوک راغلي دي پروستیو کې د شام نه څوک راغلي په دغه سیمو کې درکونه هم تاسو ته معلوم دي نمونه هم معلوم دي ځینې خلک په اسلام آباد کې بیا د ملمانو هم نو د جګړې په دې مخصوص علاقه کې ساتل د خټک سیب دا ځای یقینا ذهن عقلی چې چرته وسایل دي حل ته مسایل دي په نور پاکستان کې خوشحالي دا میله دا کرکټ ته سوکالي دا تګ راتګ د نړیوال غونډې دي نړیوال کانفرنسونه دي تاسو ګورئ په پاکستان کې دا وخت په نړیوال په پاکستاني مطبوعاتو کې تاسو ګورئ نو زیاتره موضوعات هم دا وی چې پلانکی وزیر پاک رسول ویل هغه په پارلیمان کې جلسه کې تقریر وکړه یو ریپورت به هم تاسو په وزیرستان کې د یو کډوال شوی تن د کور په ویجاړېدو باندې ونه ویني وا به نه وره په مومندو کې سکیږي پاغه باندې با خیسور کې شي پاغه باندې پتا تاسو د خیسور مسله وسم برګیډیر نذیر صاحب دلته ناشته دوی ته یاد دي ته معلومه ده هغه مسله چې هغه ماشوم په کور کې د پاکستان فوجیانو سره کړو داغه پلټنې تر اوسه پورې ونه شوې
د هغه تحقیقات تر اوسه پورې ونه شو. په روسیو کې درې مشهور شخصیتونو د پښتنو چستر او ګټور غږونه وو هغه وجل شو په مرموزه توګه باندې د هغه قاتلان ونه نیول شو. مولیان چې هغه په وسنی وخت کې د ملت پالنې د سیاسي مشرانو کم تګلارې چې د هغه خواخوږي دي انځي دي ورته هغه وجل کیږي یا په ځان مرګي بریدونه کیږي د ټوله لوبي ته زکه مشکوک قتل کیږي او دا سوال چې څومره زله پورته کیږي هم دوه زله ز فکر کوم د خلکو د پویدو لپاره د اسانتیاوي ور برابروي چې د عملیات اخر کامیابیږي ولې نه پتیرو شلو کالو کې دومره وګړه جګړه پوز وکړه اخر ختم ولې نشو. بله ډیره مننه جنرال صاحب. مومند پښتنه هم دا چې مخکې یادونه وکړه خاغلی خټک صاحب چې چیرته چې وسایل هلته نو مسایل اوس د پښتونخوا موضوع هم داسې د فکر کوي ولې د پښتونخوا په سیمه کې ولې په پښتونخوا کې نام یغه چې بنیدی مرته اشاره درلوده دغه نامني نور سیمو ته ولې پراخه نشو چې په پښتونخوا کې دغه نامني پاتې شو په مدلته پراخه شو ورستر بلې پراخيږي. پاکستاني پوز هم په لزګونو بیل وختونو کې عملیات کوي خو نتیجه نه ورکوي امنیت نه راځي وسلوال نه ځپل کیږي لا هم دغه سیمه کې نامني پاتې. دې خبرې سره زه اتفاق کوم چې کوم ځای کې وسایلی الته وسایلی یعنی وینزویلا باندې ورکوټه ملک ته او امریکا ډیر لوی طاقت ته والته تیل دي او نو ضروري خبره بل طرف ته گرین لینډ دی د واورې نه ډک ته لیکن دا غي د لاندې معدنیات دي نو الته یورپ روان دي الته چین روان دي روس روان دي او امریکا روانه ده او بل طرف ته دا ګورم چې پاکستان کې کوم وسایل دي نو پښتونخوا خو خواره صوبه ده او بل طرف ته پنجاب تقریبا 70% جی ډی پی ده او د پښتونخوا خو تقریبا چې صدقه 9% پکې راځي او 14% وسایل استعمالي. بل طرف ته بلوچستان چې کوم دی 3% پکې چې تقریبا 9% استعمالوي نو دا خو د پنجابي سفري نو کوم ځای وسایل خو په پنجاب کې دي غنم هلته دي دغه کارخانې هلته دي دغه د سامان هلته جوړیږي خاغله مومند نو خبره ده بله خاغله مومند قانون چیرته دي معدن چیرته دي غاز چیرته ده اوبه چیرته دي برق چیرته ده معدن چې کوم دي د ځمکې دننه پراته دي او دغه چې کوم تریر ارت مینرل ویل شي د هغې دپاره د پنجاب په ځمکه کې پراته دي که د بلوچستان یا د پښتونخوا په ځمکه کې هغه بلوچستان کې پراته دي هغه په ګلګت کې پراته دي یا په کشمیر کې پراته دي او په پښتونخوا کې پراته دي هغه په کوم ځای کې چې غر دی دغه دی د هغې د لاندې پراته دي دغه نه انکار نه کوم لیکن هغه پټ دي او چا دولت نه دی هغه دولت ته لاسوک نه دي رسېدلي دغه قانون دغه منرالونه په پنجاب کې شته ګوره د پنجاب خپل دولت ته د بیلې علاقې خپل دولت ته دا نه چې د بودیجې موضوع راغله د پیسو موضوع راغله خو هم بیا باید انصاف وشي چې مثلا معدن چیرته دي ګټه له کوم ځای راځي او پیسې چیرته دي چې یو ځای چې مثلا د بودیجې موضوع مطرح کیږي دغه موضوعات باید په پام کې ونیول شي. تاسو صحیح خبره کوي زه دغه وایم چې کوم ځای کې د پاکستان آئین او داغي مطابق دادی چې کوم ځای کې وسایل پیدا کیږي لومبه حق په داغه د خلکو دی لیکن داغي راستل چې کوم دی پاغي باندې خرچه اغي تامن ورکول اغي تا هغه نمونه ماشينري راوستل په دنیا کې خو صرف څلور ملکونه چې رات ملک راستل شي بل طرف ته دا ډیر ټیم هم اخلي نو کدا شروعات شي خدای ته دا جنگ د څه د پاره دی بل فکر کوي مومند په پښتونخوا کې دغه جنگ د وسایلو جنگ دی دا ګوره د پښتون دشمن څوک دی د پښتون دشمن پښتون دی زمالوی ګناه ده چې پښتون ما ځکه چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د پښتنو دی ترګر چې کوم دي ټول پښتانه دي او دلته چې مری هغه پښتانه دي نو پښتونخوا ځکه خواره پښتونخوا نه دا خبره خو بیا بله مومند صاحب دا خبره خو بیا صحیح نه کنه چې دا خبره خو به انصافي چې ټول نه چې تاسو وایئ چې ترهګر پښتانه دي خټک صاحب دلته ناست ده بونیری صاحب ناست ده زه دلته ناست یم یعنې دا به انصافي چې ټولو پښتنو ته ترهګر وویل شي ګوره زه درته یم چې کوم ډلې په دې کې شاملې دي هغې کې اکثریت د پښتنو دی ټي ټي پي ده که ګل بهادر دی که لشکر اسلامي دی که احرار دی که بل دی که داعش دی که دغه دی او بل طرف ته افغانستان کې هم پښتانه دي چې حکومت ته او چې کوم ته وده ورکړي او بل دریم طرف ته دا چې موږ دلته کویلر او باسو موږ دلته ماربل راو باسو سنگ مرمر راو باسو نو وطن نه څوک اخلي
ترګر نه نبات اخلي. نو دغه وسایلو په خو ترګر راغلي دي چې هغه په زور د خلکو لاسونه ماتای او دا غوینه په زور باندې بتی اخلي. نو زه دا ستاسو دوړو مېلمنو ته یم چې ګوره وسایل خوشته دي لیکن وسایل د ځمکې لاندې دي او چې کوم خلک راوباسي دا غوي سګونه ده هغه خو پښتانه دي چې دا غوینه دا خلک بتی اخلي او دا غوي ماشينري نسيزي او غوي کارته نه پریدي. کوم څومره سړکونه دي چې پاغي باندې ماشينري نه وسېځلي چې هغه د پښتنو د طریقې د پاره وي. نو ګوره دې ته هم قتل پکار دي. بله ډیره مننه مومن صاحب. بله حتما تاسو بیرته راګرځم وروسته کې تاسو حتما بیرته راګرځم تاسو نظر به حتما بیرته ولرو. ډیره زیاته مننه. خټک صاحب پښتنه هم دا ده چې ولې د پښتنو په سیمه کې دغه جنگ روان ده او دغه پښتنو په سیمه کې په تیرو ډیر لاړ نشو په تیرو 15 کلونو کې بیل غټو واړه عملیات تر سره شول لزګونه عملیات تر سره شوي. خپل د پاکستان په وز ویل چې 15,000 شاوخوا عملیات تر سره کړي په هر ورځ په اوسط ډول ل 200 څخه زیات عملیات شوي په پاکستان کې. نو بیا هم ولې امنیت نه راځي بیا هم ولې دغه د پښتنو په سیمه کې وسلوال ونه ځپل شول؟ ارز دا دی چې دا بلته چې ویل شول کنه چې دا تنظیمونه ټول پښتنو کې دي. نو دا تنظیمونه چا جوړ کړی دي؟ پښتنو جوړ کړی دي. دا طالبان افغانستان کې چا کېنول دلته چې موږ د طالبان مخالفونو په دیم ګربو دا 13 کاله به موږ په دې ګربو چې موږ وچ طالبانو سره حمایت مکوي او دا استدلال بو چې نه دا ډیر خلک دی پاکستان دوستان دي او تاسو ځکه مخالف یې. دغه خبره مونږ کوله چې دا ترګر دی چې نه په هیڅ وجه نه مونږ په دې ګرامو 13 کاله په دا باسونه کړی دلته په ټلویزیون نو ارزه چې دا خو یو لبته برخه ده چې پاکستان کې دا ویل کېږي وګوره چې وسایل پنجاب کې شی نشته. پنجاب داسې دی لکه برتانیا چې هندستان نیولې او جنوبي افریقا نیولې و سره ضرب ورتلل مدینات په ټول بتلل او برتانیا به چې دا خو پسمانده خلک دي او مونږ خو د اسلام امداد کوو ځکه دلته کې تلیو. پښتانه مستعمره ده پښتانه کالونی ده بلوچستان کالونی ده ګلګت بلتستان کالونی ده کشمیر کالونی ده. دا خو پنجاب دلته کې واقع چې حاکم دی تاسو دې کې څه شک دی څوک دا ویل شي دا حاکم نه دی پنجاب خو خاغلی مومند ویل خټک صاحب چې دغه پښتونخوا دغه بلوچستان د پنجاب پیسې مصرفي پنجاب ګټي د پنجاب بودیجه د پښتونخوا کې مصرفيږي په بلوچستان کې مصرفيږي. زه خو یو 15 کاله د ان پی چې حکومت زه خو دغه کې سېنات کې ومه یعنی زمونږه په مرکزی حکومت باندې یعنی 1.5 میلیارډ روپۍ د بجلی پاتې به او غیر نه راکولې اوس پورې دی ورکړي دا واپ دا ټول خبره. پنجاب خو یو قسم ته یو خپسه د په ملک ناشته تاسو ګورئ د فوج دې ټول جنرالان د کمی صوبې نه دي زبونږ د مومن صاحب چې دغه افسران بس بریګیډیر او د پولیسي بیا ټول رخصت کی نور چې برا فیصله کوي څوک هغه څوک دي تاسو اوس خبرو کو څوک دي دا پاکستان مرکزی کابینه د شهباز شریف جوړ کړی دا څوک دي دا خو څرګنده خبره ده چې په حق نه سرګر پټول پکار نه دي او دا خبره چلیږي نه ده سي دا خو ګور انګريز دلته ناشتو هغه دا کارونه کول خو بل اخر لاړو په زور خو نه کېږي استثمار سره ملکونه نه چلیږي ورولای سره چلیږي چې پاکستان آئین کې کوم خبره لیکلې وي هغه باندې عمل نه کوي. خټک صاحب مومن صاحب اشاره درلوده چې دغه پښتانه دغه مشکلات جوړ کړي مثالونه ول مثلا چې دغه پښتونخوا کې کار کیږي نه پریدي دا وسلوال نه پریدي چې کار وکړي په فابریکې کا فعالیت کې اجازه نه ورکول کیږي چې پښتانه د خپل سیمه خپل نام نه کړي. ارزاره چې د القاعده چې جوړه شوی په خبر کې دا پښتنو جوړ کړی و د اوزام د فلسطین د چاره واستو مصر د جیلون نه کېدیان د اخوان المسلمین ول چاره واستو دا مصعب زرکاوی چې داعش جوړ کړی دی د داعش څخه پورې د داعش لیډران ټول ولې پاکستان کې نیول کېږي دا د پاکستان پښتنو خلکو جوړ کړی دي دلته کې پښتانه خپل ز اوس محمد اسلام غواړم د بریګیډیر صاحب زه ته غواړم ما به پرې نه دي مونږی ساري وای چې نه تاسو ونه ګرځي خپل وطن کې او عرب راتلې شي داعش راتلې شي دلته کې ټول ځایونو کې ناشته د ریاست دی وغه بغیر کله کې دي شي دا ټول لوبه ده ما تاسو ته چې لوبه ده او هغه لوبه د پاره بدقسمتۍ سره د پښتنو جغرافیه داسې ده چې هغه چونکې د روس او د چین سرحدونو سره نږدې ده او دا هغه مخالف غربي طاقتونه چې دي هغه د علاقې کې یو ګډوډي جوړول غواړي نو د پښتنو سیمه یقینا چې استعماليږي او هغه د لپاره جنگي ټکیداران دي هغه په ګټه کوي تاسو ګورئ د ضیاءالله کورنۍ عربپتیانو ډالرو کې اختر عبدالرحمن کورنۍ عربپتیانو دا اوس چې دا ریټایر شوی دومره جنرالان لاړو په دنیا کې کارخانه فابریکې میلیارډران دي ټول
او ملکی خلک هم دي سیاستدانانو کې میلیارډران شوي دي دا خو جنگي معیشت دی د جنگي معیشت نه خلک فائدې اخلي او هغه دا خبره دا کوي چې نه دا اسلام به چې اسلام د پاره ګورج د طالبانو سره د ډیر شکاله دا مونږ یعنی مونږ سره خو ځکه چې خبره شي چې مونږ دلته وی چې مکوي په وار مو وی شپې مو وی ورځې مو وی مونږ ته وی چې نه تاسو چې پاکستان دوستان دي تاسو ځکه مخالفي اوس مګه دوستان دي چې د خوارج دي نو دا خوارج پرون نو چې مونږ درته چې د خوارج دي او ډیره مننه ډیره مننه خټک صاحب که اخر کې وخت پاتې وتمن بیرته تر راوګرځم بنیری صاحب اوس د خیبر پښتونخوا حکومت اعلی وزیر سوال پریدي تون خبرګون درلود هغه وخت نن په تر رسیدو نن اخیری ورځ وي چې کپ درې ورځو کې د مرکزی حکومت د دوی غوښتنه ونه مني پاوز په تیرا کې عملیات ونه کوي دوی بلوه جرګه راوغواړي نو لوی جرګه کولای شي دلته په تیرا کې په ټوله کې پښتونخوا کې ستونزه حل کړي نشستن گفتن برخاستن یو ټکی مونږ اوریده د مشران نه هغه خټک سے په شروع کې ورته ویلي چې هم آسو هم د آساغه لخته چې د دواړه منري پکار دا خبره په دغه ځای کې خلک زکه کوي چې د دې د مخ کې په خیبر کې جرګه شي او هم د دې پښتونخوا حکومت نمائندګانو په شرکت کړي وو او ځینی خلک په دې د شک کوي چې ګوره په دې پښتونخوا کې د یو ایڈوایزر دی یو مشیر دی چې هغه د هر اعلی وزیر سره د هر گورنر سره ناس وي او هغه خپل خوخه او خپل مرزي کې هغه څوک نشي لري کولای نو فکر نه کوم چې د پښتونخوا خلکو ته بداله قبول وړ وي دا غواخوزي بل خبره اندازې سي تاسو معلومه ده په نمبرز باندې په فګرز باندې او په ډیټس باندې په شمیرو باندې یقین لرم کې سړی هم د پښتونخوا د جی ډي پی او د پاکستان د پنجاب صوبې د جی ډي پی خبرو شنو به شکه د پنجاب جی ډي پی لوی د پنجاب یو ډیر آرټ اوسات لري میداني علاقې لري وغیرہ 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 خدا سیم نه چې د پښتونخوا پسیبه کې ترقی نشي کېدی ترقی امکانات نشته دي پښتونخوا ولې په جی ډي پی کې یا په پرمختګ کې شاته ده د دې بنیادی علتونه باید لپامونه غورځول شي یو 50 کیلومتر علاقه زدر تقهمه د اشنغرنا تر پیښوره پورې تر پسخانه پورې په دې کې یو بیلټ وو د تبعید د پښتونخوا د دې پېښور ویلي د بزنس یا د کارخانو یو داسې په تندی باندې زلیدونکو ستوري ویلو د بیلټ باندې تمام کارخانه پټه پورول شوې شوګر میلونه د ټوبیکو کارخانه د وړو میلونه په یو مل کې د شپېتونه تر یو سل شپږ خلکو پورې کار کوي د نامې عمل باندې بنیری صاحب وو نیازه سبزه تر اعظم دا ډیر مهم ټکی دی کله پرو نو یو پر باندې خبره به پوه نشي کدونه مازو کې هم د غشان کار وشو په خطر کې هم د غشان کار وشو اوس یو بل ورکوټ کو نه داسې دونه غونډه زیاده بنیر ورته ول کیږي په کې نږدې سلور سوا د ماربلو کارخانه دي په دې تمامو کارخانو کې دوه قسم کارو شو آمدن هلستا پروډکشن هلسي واقعي چې تاسو را انرژي وي بجلی چرته جوړیږي پښتونخوا کې په دې کارخانو کې انرژي یا بجلی نه ورکول کېدا نسبتاً د 30 غنټې پروډکشن په ځای باندې 2 غنټې ته پروډکشن راکوش شو کارخانه‌دارو په جیب کې پیسې بیا خو زه تاوان کېږم هغه پیسې دی واغستې هغه سیمه ته په سفر مجبور شو شرط چې بجلی سلیری ساته دستیاب ګجراواله تا چې چا وتنی تا سیالکوټ ته وغیرہ وغیرہ تا یو ملت دوی ملت دا راغی چې په دغه سیمه کې کارخانه‌دار ته واخام ټلیفون شو دومره روپۍ مال راوړو جیب ته کنه وژنم دی یا د اغوا کومه یا در باندې ځانمرګي برید کومه په پښتونخوا کې د یو خاص منسوبې لاندې پښتانه دا فکر کوي تر په خبر د کامرس انډستری چې کوم انالیستان دي د بلور الیاس بلور چې د تلل شغو ورته ونیسه داسې په وینو بدر د وجاړي چې په کومه طریقه سره د پښتونخوا نه د پومبي کاروبار د تماکو کاروبار د اوبو سره تړلې کاروبار د غنی کاروبار دا ډیر غټ کاروبارونه وو چې پښتنو په دغه سیمه کې کروندې کوله د قدرتي وسایلو خبره بالکل نه کومه قدرتي وسایل په 150 کیلومتر علاقه کې له شمالي وزیرستان ونیسا تر چتراله پورې دومره دي چې په دنیا کې شاید دومره غټ حجم چې ریر ارث الیمنٹ هم پکې دي بم پکې دي کانه هم پکې دي چلغوزه هر شی پکې دي بریګیډیر سے وی کار په ولې نه کو بریګیډیر سے تاسو یاد ده چې په دې ورسک روډ باندې د فاټا ډیولپمنٹ اتھارټي په نوم یو اداره وا چې په 1901 اویم کې په جنوبي وزیرستان کې د کانکندنې کار شروع کړ پښتنه دادا چې په 15 کال کې تر اوسه پوری تاسو کامیاب ولې نشوي چې کانکندنه په دغه سیمه کې وکړي ریر ارث الیمنٹ راو باسي اگر ریر ارث الیمنٹ چې پښتونخوا په سره زر جوړې دي شي زه یو تحقیقي مقاله په دې لیکم چې وس خلکو په کتابونو ولیکل کچري دغه تحقیقي کانکندنه کار شوه وي دغه وسایل په کار وصل شوه وي نن با وزیرستان دا سوي لکه اسلام آباد
نن به وزیرستان داسې ویل لکه ګجراوالا، نن به لکه سیالکوټ په خو دغه کار نه کېده، ځکه چې تاسو په دغه سیمه کې بریګیډیر صاحب محترم افراسیاب خټک صاحب ډېر سمه اشاره ورته وکړه چې بفر زون مساتله وو د جګړو د ازمایښونو د خلکو د وجنې، او تاسو بیا خبره اخیری خبره بداو کوم نیازه صاحب وبخه چې د پښتنو خبره وکړه. بریګیډیر صاحب ذکیر رحمان لکوي څوک وو، بریګیډیر صاحب مولانا مسعود اظهر څوک دی، بریګیډیر صاحب حافظ محمد سعید څوک دی، احمد عمر سعید شیخ څوک دی، چا چې د وال سټریټ جرنل خبريال ډینیل پل په کراچۍ کې په 2002 کې وجلې وو. نه پاغه وخت کې چرته پښتانه خو تاسو په 2001 کې د ټي ټي پی نیمه ډله جوړ کړه او تاسو په مشرۍ کې تاسو په وسایلو کې جوړ شو، تاسو د سوري لاندې جوړ شو. پښتانه خو په دغه سیمه کې پر امن ولسو په چای حمله نه کوله، په چا نه ورغلي. پښتنو ته نیازه سیب په کور کې د ترقی او اخیری خبره لس سکند هم دغه شانکار په بنگلاديش کې شو. هغه به وي زمون په پټسنو باندې په لاهور کې مال روډ جوړ شو او بنگالیان د لوګي مري د هغه ځنه مې مالوچ راوړل پمبه مې راوړل او دې ځنه په دنیا ته سپلای کېدا، دلته سړکونه جوړېدل، بنگالي را پاسه ټوپکې او ډېر مننه په دې سټاک ډېر مننه. یو مثال زم غواړم اضافه کوم، هغه د پښتونخوا کې وروسته د دوا کاروبار ده چې کله افغانستان سره سوداګري بند شو، په پیښور کې یا په پښتونخوا کې سوداګري د دوا په برخه کې مکمله په ټاپه درېدلې. دغه شکایتونه به ښاغلي مومن صاحب او خټک صاحب ته رسېدلي. ډېره مننه جنرال صاحب. پروګرام کې نو پای لږ وخت لرو، راځو وروستیو کې تاسو ته د پاکستان کې چې کله د عملیاتو موضوع راپورته کېږي ډېر خلک مخالفت کوي، سیاسي حزبونه مخالفت کوي، خلک مخالفت کوي. مثلا باجوړ کې خلک راپورته شول چې موږ عملیات نه غواړو، په تیرا کې خلک راپورته شول چې عملیات نه غواړو، کورمه کې چې کله د عملیاتو یادونه کې د خلک راپورته شول چې عملیات نه غواړو. خلک مخالفت کوي، بیا هم پاکستان ولې عملیات تر سره کوي؟ ټیک دا چې د خلک دا وایي چې موږ د عملیاتو خلاف یو، لیکن بل طرف ته وایي موږ امن غواړو. نو امن به په کومه طریقه باندې راځي؟ آیا فتنه الخوارج ته په خپل ویږي یا بل طرف ته به د افغان طالبانو ته وی چې هر تاسو زمونږ د پاره دا امن راولای، یا هغوی له به ورځي هغوی خو د چا هم نه مني، د خپل نه مني، د پردو بسو مني. او درېمه خبره دا ده چې دا ما خپل ته وړاندې هم دا مثال درکو زه دا نه یم چې عام پښتانه، لیکن دا کوم چې جنگي کې دا ټول پښتانه دي کنه، دا کوم چې افغانستان کې واکداران دي دا ټول پښتانه دي کنه، دا کوم په دې ګوندونو کې دي ترګورو ډلې کې دي. منځ بیا دا ورو چې دغه د پاکستان پوز دوی ورزل مدرسې ورته ورکړي، ځیان ورته ورکړي، ویروزل ګوره بیا خو افرسیاب صاحب سره ډیر په معذرت سره به پښتون زلمه چا جوړ کړو د افغانستان ته چې تلو دلته دماکي کولی، دا چا کولی؟ اول ته دوی د صدق پناه اخیسته او د شانه وی بریفینګ اخیسته او د صوفي صاحب کتاب خو به تاسو لیدلې چې څه په کې لیکلي دي. دا چې ډیر شیزونه شوي دي د پاکستان نه هغه طرف ته تللی دوی په څه باید وشي؟ مومن صاحب راځي که په حلارو خبرې کوو، څه باید وشي؟ د پښتون ته چا ور کوله؟ بله مومن صاحب تنظیم ولا چا ور کړو، بیانیه ولا چا ور کړو، دا ټول شیزونه دي. او بل طرف ته د ګنيري صاحب خبره وکړه، ګوره خبره دا زما په مومندو کې ماربل سيټي دا سلیری غنټه او سپیشل لاین تللی چلته ماربل جوړي، لیکن پته چې څوک خلی هغه ترګر چې د افغانستان په غیږ کې ناشتي، هغه ترګر چې هغه ته وسله امغه د ناتو او د امریکای چې پاتې شوی دا هغه استعمالي. چې تاسو د کوم مجاهدو خبره کوي هغه کې ټول عرب شاملو، هغه کې ټول مسلم دنیا شامل و، هغه کې امریکا شامل و، او هغه کې دا هغه د وی هیروزو دا وی خبره کوي. یو صرف پاکستان مې یادوا چې د پاکستان فوج جوړ کړی دی یا د پاکستان د افغانستان کې چې د 50 حکومتونه بل ډیره مننه بل ډیره مننه زمونږ وخت پای تر رسیدلی. ایسای بدل کړ لږ غړوي یار چې کوم خبره کوي دا غیر بل ډیره مننه مومن صاحب. او یو پختله د طالبانو یادونه وکړل تر پرونه پورې دغه پاکستان ویل خه طالبانو بد طالبان دغه اسلام پاکستان راويسي و. ډیره زیاته مننه تاسو درې وړ درنو ملمنو چې خبرونه کوم را سره برخه واخیسه. درنو کتون کول تاسو مننه په دې سره زموږ خبرونه هم پای تر رسیږي. تر بیا خو وخت سلام علیکم.